अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک دی په ایکسل کې به مونږ د ډیټا یو ټیبل فارم ته څنګه کنورټ کوو او واپس په بیا مونږ د ټیبل فارم نه ریموو کوو څنګه. زیاتره مونږ سره دا پرابلمز راځي چې کله مونږ ډیټا ټیبل فارم ته کنورټ کوو نو واپس مونږ چې کله ته هغه ټیبل ریموو کوو نو هغې کې ډیفیکلټي وي نه ریموو کېږي را سره. دلته مونږ سمپل دا نن کلیر کوو. سمپل زه رالم د دې ډیټا سلیکشن مې واغوستو داسې صحیح شو. دې پهله زه څه تاړم یو ټیبل ته کنورټ کوم. صحیح شو. دلته سلیکشن مې واغوستو او د کیبورډ نه مې کنټرول ټي پریس کا. څه مې پریس کو؟ کنټرول ټي. او دلته مې لایک کلیک کو مای ټیبل هیز هیډرز. اوکې بټن باندې پریس کو. دا زموږ چې کوم ډیټا وه څه ته وړې ده؟ ټیبل فارم ته وړې ده. اوس دا ټیبل فارم خو ما سره دا رالو دغه شانتې موږ سره رول نمبر دی، نیم دی، میتھس دی، دغه شان که زه دی له سټرکچر چینج کوم فارمیټ ته به راشو دلته نه مونږ د ټیبل له فارمیټ چینج کولی شو. صحیح شو. اوس زه یم چې ما سره کوم دا ټیبل خو ولګېدو فارمیټ رالو، اوس زه دې ریموو کول غواړم. نو که زه دلته راشم او کلیک کوم انزرټ کې او کلیک کو څه باندې لایک مونږ وګورو نو د دې لپاره څه کمانډ نشته مونږ سره داسې. صحیح دی که نه؟ نو دا ریموو کول که زه سمپل راشم دغه شانتې هوم ته راشو مونږ بورډرز وغیره وګورو نو دلته نه مونږ دا نشو ریموو کولی. ټول ټیبل څه دغه نشته مونږ سره. که دلته راشو کلیک کو څه باندې فارمیټ باندې لا مونږ وګورو چې فارمیټ ایز ټیبل باندې کلیک کو نو دلته نه صرف مونږ سره صرف د دې دا فارمیټ چینج کېږي خو ریموو کېږي را سره نه. صحیح دی که نه؟ نو دې لپاره مونږ څه کوو؟ سمپل د دې ټیبل سلیکشن به والو. لا به دې ټیبل کې سمپل کلیک کو. دلته مونږ سره دې لپاره یو ټیب کولاویږي ټیبل ډیزاین. په دې ټیبل ډیزاین به کلیک کو. صحیح شو. او دلته مونږ سره یو کمانډ دی لیکلی دی کنورټ ټو رینج. سمپل رالم په دې مې کلیک کو کنورټ ټو رینج باندې. صحیح شو. اوس دې کنورټ ټو رینج باندې کلیک کو. مونږ ته وایي چې ډو یو وانټ ټو کنورټ دی ټیبل ټو ایټ نارمل رینج. مطلب دا چې نارمل رینج ته ځوړم زه ورته یس. یس باندې کلیک کو موږ سره دا نارمل رینج ته وړو ځکه چې فلټر وغیره ته موږ سره څه شو ختم شو. اوس دې نه دا فارمیټینګ ختمول دي نو سمپل د دې سلیکشن به والو. صحیح ده. دلته به راشو کلیک کو کلیر باندې. کلیر کې به کلیک کو کلیر فارمیټس باندې. نو دلته موږ سره د ټیبل نه څه شو هغه فارمیټ را سره. نو دا موږ سره سمپل میتھډ د سو د ټیبل ایډیشن مطلب دا چې یو ټیبل موږ څنګه ایډ کو فارمیټ وغیره او زم چې هغه ټیبل دی بیا موږ به واپس ریموو کوو څنګه. صحیح شو. نو دا موږ سره سمپل میتھډز وو. ټیک ده. ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ د دې نیکسټ ټاپک کوو. والسلام.